بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر درس کې مونږه حروف ویلیو، صحیح شو. مرکبات هم ویلیو، یعنی کله چې یو حرف د بل سره یو ځای شي نو څنګه لوستل کیږي. هیله ده چې ان شاء الله تاسو باغه لوستي وي، تکرار کړی به وي تاسو، او کوم مشکل به ان شاء الله تاسو ته نه وي. په نننی درس کې ان شاء الله حروف مقطعات وایو. حروف مقطعات دا هغه حروف دي چې د بعضې سورتونو په شروع کې راغلي، په سر کې راغلي د قرآن شریف. نو ان شاء الله دا ډیر اسانه دي، دا به ووایو، له هغه نه وروسته به بیا مخکې روان یو. دا هغه حروف دي چې قرآن شریف کې راغلي خو معنا یې نه ده معلومه چاته، یعنی د الله جل جلاله دا را نازل کړي دي او د بعضې سورتونو په ابتدا کې موجود دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. دغه لام د پاسه دغه چې کوم داسې یو شکل لري دې ته مد وایي، همدارنګه د میم په سر باندې دې ته هم مد وایي. د دې معنا دا ده چې کله دا راشي باید مونږ یې اوږد کړو، آواز ساوند به څنګه کوو؟ اوږدوو به. الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را. کوم ځای کې چې ګورئ مد نشته هلته مونږ هغه حرف هم نه اوږدوو، را باندې نشته که نه، نو دا اوږدوو نه. الف لام میم را. كاف ها يا عين صاد. طه طا سين ميم طاسين ياسين صاد حاميم حاميم عين سين قاف قاف نون. دا حروف مقطعات دي، دا د بعضې سورتونو په ابتدا کې راغلي دي او الحمدلله مونږ ولوستل. تاسو هم کوشش وکړئ انشاءالله چې دا پریکټیس کوئ او وی وایئ، دې کې انشاءالله نور کوم مشکل نشته. راځو بل درس ته. په دې درس کې انشاءالله مونږ زبر، زیر او پیښ وایو. زبر، زیر او پیښ. زبر کوم حرف ته وایي؟ حرکت ته، دغه ته وایي. کله چې د یو حرف په سر باندې یو علامه راشي، یو خط غوندې راشي، دې ته زبر وایي. کله چې لاندې ترېنه راشي نو هغه ته زیر وایي. کله چې وړوکی واو غوندې په سر باندې راشي نو هغه ته پیښ وایي. صحیح شوه. کله چې د الف په سر باندې زبر راشي نو هغه ا تلفظ کیږي، ساوند به څنګه پرونونسیشن ا. کله چې لاندې راشي ا داسې تلفظ به کیږي ا. کله چې په سر باندې دا وړوکی غوندې پیښ راشي نو تلفظ به داسې کیږي او ا ا او. صحیح شوه. الحمدلله ډیر اسانه ده. بعضې خلک داسې وایي الف زبر ا، الف زیر ا، الف پیش او، ا ا او. دا لږ سخته کیږي غوندې. مونږ به انشاءالله ډیر کوشش کوو چې اسانه یې ووایو. بس چې کله یو حرف په سر باندې زبر راغی، زبر دغه پاس حرکت ته وایي، دا به څنګه وایو؟ ا. کله چې لاندې ترېنه راغی ا. کله چې په سر باندې راغی نو هغه ته او ویل کیږي. صحیح شوه. ا ا او. صحیح دی انشاءالله. نو کوشش به کوئ انشاءالله چې په ډیر اسانه باندې دا زده کړئ او ډیر په کرا کرا باندې دا تاسو زده کړئ. ګورئ کله دې خوا نه یې مونږ ووایو نو بیا به څنګه وایو؟ او ا ا او ا ا. یو خبره په یاد ولرئ، کله چې په الف باندې دغه رقم حرکتونه راشي، زبر، زیر او پیښ، نو بیا هغه ته الف نه وایي، هغه ته حمزه وایي. صحیح شوه. هغه ته حمزه وایي. راځو ها ته. ګورئ ها ده، دا هم ها ده، دا هم ها ده. دلته ورباندې زبر راغلی نو څنګه به وایو؟ ها. دلته ورلاندې زیر ده نو څنګه به وایو؟ هې. دلته ورباندې پیښ ده
هو ها هي هو هو هي ها. سمه ده ان شاء الله ډیر اسانه. کوشش وکړئ چې لدی خوانه هم وایي او لدی خوانه هم وایي. صحیح ده؟ یعنی راسته طرف نه هم وایي او چپه طرف نه هم وایي، تر څو تاسو پوه شئ چې کله زبر ور باندې راشي نو هغه حرف به څنګه وایو، او کله زیر ور لاندې راشي او کله ور باندې پیښ راشي. راځو عین ته. زبر ور باندې راغلی ع، زیر لاندې راغلی ع، پیښ د ور باندې عو. ع ع عو عو ع ع. ح ح حو حو ح ح. غ غ غو خ خ خو ق ق قو ك ك کو ج ج جو ش ش شو ي ي يو ض ض ضو ل ل لو ن ن نو ر ر رو ط ط طو د د دو ت ت تو ص ص صو س س سو. ګوره مخکې مو ویلي چې صاد دا ډک ویل کېږي، دلته به هم هغه مراعات کوئ. ص ص صو. او مونږ ویلو چې سین دا باریک ویل کېږي که نه، نو دلته به تاسو هماغه قاعده مراعات کوئ. س س سو. فرق مو پېژانده که نه، دا به ډک وایي او دا به باریک وایي. ز ز زو ظ ظ ظو ذ ذ ذو. مونږ ویلو کنه چې ذال د ژبې سر د پاس غاښونو له سر سره ادا کیږي، نو کوشش به کوئ چې د ز هغه ز چې کوم ده د ز او د ذال ترمنځ همیشه فرق په نظر کې ونیسئ. ذ ذ ذو ث ث ثو. مونږ ویلو کنه چې ث هم د ژبې سر د پاس غاښونو سر سره ادا کیږي، نو کوشش به کوئ چې د ث او د س سین ترمنځ فرق په نظر کې ونیسئ. ث ث ثو ف ف فو و و وو ب ب بو م م مو. دوستانو تاسو ولیدل چې دا څومره اسانه ده. الحمدلله تاسو کولی شئ چې انشاءالله دا په یو څو دقیقو کې زده کړئ او تکرار کړئ د خپلو ماشومانو سره. کوم شیونه چې موږ په ابتدا کې ویلي وو چې د ث او د ذ په منځ کې فرق، د سین او د ث په منځ کې فرق، دا باید تاسو همیشه په نظر کې ونیسئ چې تر څو در باندې ګډ وډ نشي او تاسو ورسره عادت شئ انشاءالله. نو کله هم چې زبر په کوم حرف باندې راغی هغه به مثلا با باندې راغلی با، که چیرته لاندې ترې نه راغی ب، که چیرته په سر باندې پیښ ور باندې راغی بو، دا که چیرته میم باندې راغی دال باندې راغی، نو تاسو کوشش وکړئ انشاءالله چې دا پریکټیس کړئ او خپلو ماشومانو سره هم تکرار کړئ. چې کله تاسو له دې سبق نه خلاص شوئ کوشش وکړئ چې ماشوم ته ووایئ ورته دا څه شی ده، مثلا دا څه شی ده، هغه به تا ته وایي دا لام ده، ښه څه شی پرې راغلی، پیښ پرې راغلی، صحیح شوه. نو څنګه به وایي هغه کیدای شي ورنه هیر شوی وي، ته به ورته ووایې چې ګوره پیښ په هر حرف راشي هغه به لو داسې به وایو، صحیح شوه. ګوره دلته یا باندې راغلی یو، دلته جیم باندې راغلی جو، قاف باندې راغلی قو، غین باندې راغلی غو، عین باندې راغلی عو، صحیح شوه. دغه رقم به ورزده کړئ انشاءالله. یعنی تاسو کوشش وکړئ چې د ماشوم ذهن په کار واچوئ او تاسو خپل ذهن هم انشاءالله په کار واچوئ. دا ډیره اسانه کیږي، بیا باور وکړئ ډیره اسانه کیږي. یو ماشوم کنه هغه هم داسې دا ټول یاد کړی و ا ای او ها هی هو ع، لیکن کله ودې چې ورته وویلې چې دغه څه شی ده،
بس بیا هغه ماشوم په دې نه پوهېده. نو مهم دا ده چې تاسو په دې باندې ځانونه پوه کړئ، ماشومان په دې پوه کړئ چې ګوره ماشومه دا ها ده، کله چې ترې نه دغه رقم لاندې یو حرکت راغی هغه ته زیر وی، بیا تلفظ یې داسې کېږي هی. نو ماشوم دستي چې ذهن یې ورې کار وکړي نو خوشحاله کېږي ماشوم چې ګوره ذهن کار په کار واچوئ که نه، ډېر خوشحاله کېږي او په خپله باندې کوشش کوي چې یو حرف صحیح ووایي. بیا چې کله مثلا پوښتنه ترې نه وکړئ ورته دا به څه شی، ګوره شین ده او لاندې ترې نه زیر ده، نو دستي به درته وایي چې شی. ښه بیا ورته دا به څه شی، تا ده زبر ده پې، دستي درته وایي ته. صحیح ده ته. نو دغه رقم انشاءالله مخکې لاړ شي. دا زه تجربه لرم په دې بخش کې چې انشاءالله په دې طریقه باندې به تاسو په ډېره ښه طریقه ماشومان پوه کړئ او انشاءالله په ډېره زر تر زره طریقه باندې به انشاءالله د ماشومانو ذهن هغه فعالیت شروع کړي او په هر څه باندې به انشاءالله پوه شي. راځو د بل درس ته. دا درس د تنوین په اړه ده. تنوین څه ته وایي؟ تنوین دې ته وایي چې کله دوه زبرونه، مخکې خو مونږ درس کې یو زبر ویلې که نه، اوس دلته دوه زبرونه دي. کله چې دوه زبرونه راغلل یا دوه زیرونه راغلل او یا دوه پیښونه راغلل، یو داسې راسته لیکل کېږي یو بل چپه لیکل کېږي، نو کله چې دا دوه پیښونه راغلل دې ته تنوین وایي. تنوین یعنی نون شکل لري، دا په حقیقت کې د نون حیثیت لري. صحیح شوه؟ دوه زبرونه، دوه زیرونه او دوه پیښونه. مخکې چې کله به یو زبر راغی با به مونږ ویلی، اوس چې دوه زبرونه راسي بن وایو. چی وایو؟ بن. مخکې به چې یو زیر راغی مونږ به بې ویلی، اوس چې دوه زیرونه راسي مونږ بن وایو. مخکې به چې یو پیښ راغی مونږ به بو ویلی، اوس چې دوه پیښونه راسي مونږ چی وایو؟ بن. بن، بن، بن. صحیح ده؟ انشاءالله ډیر اسانه ده. ګورئ میم ده دوه زبرونه پرې راغلي، نو موږ به څنګه وایو؟ من. ډېر اسانه ده. من. میم ده لاندې ترنه دوه زیرونه راغلي، څنګه به وایو؟ من. میم ده پاس ورباندې دوه پیښونه راغلي، څنګه به وایو؟ من. من، من، من. من، من، من. بن، بن، بن. چې یو زبر وي ورباندې څنګه به وایو؟ با. چې یو زیر وي بې. چې یو پیښ وي بو. لیکن دلته دوه زبرونه دي، بن، دوه زیرونه دي، بن، دوه پیښونه دي، بن. بن، بن، بن. ون، ون، ون. فن، فن، فن. ثن، ثن، ثن. ذن، ذن، ذن. ظن، ظن، ظن. زن، زن، زن. سن، سن، سن. صن، صن، صن. دلته هم دوستانو کوشش وکړئ چې د سن او د صن ترمنځ فرق په نظر کې ونیسئ. سن باریک ویل کېږي، صن دا ډک ویل کېږي. صحیح شوه؟ سن، صن، سن، صن دا ډک ویل کېږي. سن، صن یعنی په سواد کې خوله لږ غټیږي او ډکیږي، ډک به وایي. صحیح ده؟ تن، تن، تن. دن، دن، دن. طن، طن، طن. کوشش وکړئ دوستانو د دغه ترمنځ همیشه فرق په نظر کې ونیسئ. ګورئ تن ده او دلته چی ده؟ طن. تن ده طن. تون ده طن. یعنی خوله سړی باید دغه رقم کله چې یو حرف ډک ادا کوي داسې راغونډی ونیسي. طن، طن، طن. او کله چې باریکه وایي نری دې خوله ونیسي. تن، تن، تن. رن، رن، رن. نن، نن،
نون لن 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 ظن 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 ين 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 شن 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 جن 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 كن 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 قن 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 خن 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 غن 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 حن 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 عن 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 هن 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 ان ان اون. کله چې حمزه راځي ان ان اون. په همدې ځای باندې زموږ درس نن پای ته ورسېده. موږ په درس کې نن دوه مهمې خبرې زده کړې. یو زبر زیر پیښ او دویم تنوین. دوه زبرونه، دوه زیرونه او دوه پیښونه. تاسو کوشش وکړئ انشاءالله چې دا پریکټیس کړئ. زبر کوم ته وایي، زیر کوم ته وایي او پیښ چاته وایي. صحیح ده؟ همدارنګه تنوین څه شي ته وایي؟ دوه زبرونو ته، دوه زیرونو ته او دوه پیښونو ته. دې ته تنوین وایي. صحیح شوه؟ کله چې زبر راشي با، کله چې زیر راشي بې، کله چې پیښ راشي بو. ماشوم ته دغه ور زده کړئ، په ذهن کې کېنوئ. صحیح ده؟ کله چې دوه زبرونه راشي بن، کله چې دوه زیرونه لاندې راشي بین، کله چې دوه پیښونه په سر باندې راشي بون. دا اسانه خبره ده انشاءالله. دا اساسي دوه خبرې دي چې موږ نن زده کړې. کوشش وکړئ چې انشاءالله د دې پریکټیس وکړئ. صرف د دې طرف نه پریکټیس مه کوئ داسې، بلکې له دې خوا نه هم ووایئ. ستاسو هوم ورک یا ستاسو کورنۍ دنده دا شوه چې تاسو به دا له دې ځینې وخته تر دې پورې تکراروئ. بل درس به هم ټول تکراروئ. بیا به له دې خوا نه شروع کوئ. اون ان ان هن هن هن. په دې طریقه باندې به مخکې انشاءالله ځئ. دا طریقه به اختیاروئ. نو انشاءالله ستاسو هغه مشکل به ټول حلیږي او انشاءالله دا سبقونه په دغه طریقه باندې پر مخ باندې روان دي، په ډیره اسانه طریقه باندې. هیله ده چې انشاءالله تاسو په دې سبقونو باندې، په دې درس باندې پوه شوي یئ او ستاسو انشاءالله ذهن به په دې باندې خلاص شوی وي. کوشش وکړئ انشاءالله چې څومره هم تاسو پریکټیس کولی شئ د دغه درسونو پریکټیس وکړئ. انشاءالله پر روان درس کې بیا پر مخ باندې ځو. السلام علیکم.